په لغمان کې د افغانۍ د ترویج او بهرنۍ اسعارو د مخنیوي په اړه د کرکټ پیل شوې سیالۍ د آصف زمري کرکټ کلب په بریا پای ته ورسېدلې. د یادو سیالیو د پایلوبې په مراسمو کې چې د مرغومي په شپږمه نیټه ترسره شوې پر مهال د سپین غر زون د کرکټ بورډ مسؤل میوند مجاهد سربیره، د لغمان د کرکټ مسؤل محمد جمیل ستانکزي، د دواړو لوبډلو لوبغاړو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. په لغمان کې د زیرزمیني د کرکټ کلب او د یادو سیالیو جوړونکي حضرت الله د معلوماتو لمخې یا د سیالۍ د افغانۍ د ترویج او بهرنۍ اسعارو د مخنیوي په اړه ځوانانو ته د کمپاین په موخه جوړې کړې وې ترڅو خلک په راکړه ورکړه کې خپلې ملي کرنسۍ استعمال کړي. نوړی زیاتوي په یادو سیالیو کې 15 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د پای په لوبه کې د هیرو ټیوي او آصف زمري کرکټ ټیمونه سره مخامخ شوي. هغه وایي د لوبې په چا د هیرو ټیوي لوبډلې کپتان شاهد الله هیرو وګټله او لومړی د آصف زمري کرکټ ټیم ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه چې د آصف زمري کرکټ ټیم لخوا په ټاکل شویو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې جوړې کړې چې یاد هدف د هیرو ټیوي کرکټ ټیم لخوا پوره نشو او ټول یې په 15.2 اورونو کې د 155 منډو په جوړولو سره وسوځېدله او لوبه د 26 منډو په توپیر د آصف زمري کرکټ کلب په بریا پای ته ورسېدله. حضرت الله زیاتوي د یادې لوبې او غوره لوبغاړی هیواد او د ټورنمنټ او غوره لوبغاړی قدرت الله وپېژندل شول. بلخوا د سپین غر زون د کرکټ بورډ مسؤل میوند مجاهد د یادو سیالیو له جوړونکي څخه مننه وکړه چې د افغانیو د ترویج او بهرني اسعارو د مخنیوي لپاره د دې سیالیو له لارې مثبت کمپاین تر سره کړ. نو ویل افغانۍ زموږ ملي هویت دی او ټولو خلکو ته پکار ده چې په راکړه ورکړه کې یوازې افغانۍ وکاروي ترڅو ملي هویت قدردانه شوی وي. د لوبې په پای کې د میوند مجاهد جمیل ستانکزي او شمېر نورو مشرانو لخوا د هیرو ټیوي لوبډل مشر ته د دوهم مقام او آصف زمري کرکټ لوبډل مشر ته د لومړي مقام کپونه ورکړل شول. افغانۍ